أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنځه نمبر آیت د سورې زخرف د مخکې آیتونو کې رب العالمین رټنه ورکړه انسانانو له چې د الله په مخلوقاتو کې یو مخلوق د رب العالمین شریک او برخدار جوړي. په دوه طریقو باندې یو دا چې د ځمکو او اسمانونو اختیار د الله سره دی. بر اسمانونو کې ملائکه هم دغه بندگی کوي، لاندې د ځمکې کې د ټول مخلوقات د الله بندگی کوي. نو دومره یو قوي ذات هغه بشرته بچی ضرورت ولري. او 15 نمبر آیت کې الله رد شرک بل برکاتو کې اصل کې دا جواب د پاره دی سوال څه خلکو ویلي سید الله ولد او بچي بني، لیکن بری مخلوقاتو کې بعضی مخلوقاتو لازمنګ الله د اختیار او حق ورکړي دی چې چاله برکت ورکړي او چاله نه مړیو کا ژوندۍ. دې آیت کې زموږ الله په رد وکړي چې نه د برکتونو ولا ذات همیشه پاتې کېدونکي ذات یوازې رب العالمین دی. او وجه دا ذکر کړه د برکتونو ولا ذکر الله دی چې د ځمکو اسمانونو اختیار هغه سره دی، د مخلوقاتو سره اختیار نشته، هغه د برکاتو حق هم نه لري. ابو خپل محتاج دی او عاجز. د آیت په اخر کې الله بیرته کې پاک انسانانو باندې چې قیامت نه مني وعنده علم الساعه. او دا ویل چې د الله خو له ورګرځي دی شي سوسه زړی غواړي او کني غواړي د پاره د حساب کتاب د الله له ورځي. دلیل په دې باندې چې قیامت راځي او د حق مسله ده. قران کریم چې کله انسان مطالعه کوي ډیر مقاصد دا کتاب بیانوي، لیکن په دې ډیرو مقاصدو کې یو مقصد اثبات القیامه د قیامت ثابتواله دین يرول د انسانانو او جناتو په دماغ کې دا خبر وردانه کول چې انسانانو د دنیا ختمي کې ګوري او بل دنیا راشي. زموږ به شي بد رب العالمین سره کېږي بغیر ترجمان نه بدق الله زموږ ته پوښتنه کوي. موږ به دغه مخې له ولاړو که چېرته ښه ژوندم تیر کړي د قرآن او سنت برابر کامیاب او که بدم تیر کړي د خواهش برابر نو به ناکام. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کوم انسان د قیامت لپاره تیاری نه کوي او منینه د سړی بلله د بحیا انسانانو په سب کې راوجد کی او خیر انسان به هغه انسان چې د مرګ نه وروسته کوم ژوند روانه د غیر لپاره تیاری وشي تیری وکي. او قران تزهید په دنیا د دنیا د بیرغبتۍ مسلم دا بیانې چې دا ګور همیشه کور نه دی، همیشه پاتې کېدل دلته نشته. یو ورځ نه بزمو وسوسو کوچ د دې جن کېږي او د لوی الله مخره به ورزو. لکه څنګه چې زموږ مشران لاړ دي او د قشن د همزولیا کشران د قیامت د اثبات لپاره عقلي او نقلي دواړه دلیل الله ذکر کړی دي. نقلی دلیل خدا د جسمنګ الله او رسول ویلي دی او موږ په ایمان لرو ځکه دا زمونږ دین دی. عقلم دا معنا لکه څنګه چې الله د اسمانونو پیدا کړی دی او د غرونو پیدا کړی دی، الله په اختیار دی. زموږ بلې کمزوري بدن بدل الله اختیار خام بخای طاقت به خام بخای. د دنیا کې بعض انسانانو د خواهش بندگی برابر بندگی کړي او بعض انسانانو د خواهش خلاف کړي د الله او د الله د رسول منل کړي دي. د دوړ مابین کې فرق پکار دی او فرق پدې چې یو جنت لاړ شي بل جهنم لدا بکله کې شکل قیامت راشي. زمونږ الله عادل دی، دغه الله عادل به هغه وخت معلومیږي چې یو طبقه جنت لبوج او بل جهنم لا. ارحم الراحمین دی. دوړان قومونه چې زمونږ الله برباد کړي دي دغه بربادیدل دلیل دی چې قیامت راشي. عادن ثمودین وغیرہ دریو مسله چې قران کې کله الله را مستند ذکر کوي تقریبا 3 شمونه الله د قیامت ذکر کوي. دا ولی بار ذکر کوي مقصد دا چې زموږ پرماو کې دا خبر را دنه لګي چې خلکو ګوره یوم التقابن شتاله تاوان رضا یوم الحسره د ارمان رضا القارعه. د پر رسول الله به علامات ذکر کړی دي عليه الصلاه والسلام. بعض علامات وړي دي او بعض لوی.
تیر درس موږ دا ویلو چې موږ به دا وایو په دینت باندې چې تاسو موږ د عقیده قیامت نور مضبوطه شو ویریږي چې سبا الله مخه ملامت